من سالهاست که تو آلمان هستم. زه له ډېرو کالو راهیسې په جرمني کې اوسم. دلته ډېر ډوله بیمې شته. پرونده ها رو پر از بیمه. کولی شئ هر شی بیمه کړئ او دا ټولې دوسیې د بیمې په پاڼو ډکې کړئ. برای همین بهش میگن کشور ځکه خو جرمني د بیمو د هیواد په نامه یادېږي. تقسیم میشه. بیمې دوه اصلي ډولونه لري. اجتماعي سوسیال versicherung. ټولنیزې یا اړینې بیمې یا اختیاري او شخصي بیمې. بیمه اجتماعي سوسیال versicherung د ناروغۍ، تقاعد، پرستارۍ او بیکارۍ په شان بیمې ټولنیزې بیمې دي بازنشستگی چې باید د ټولنیز خوندیتوب او هوساینې لپاره ورکړل شي. مجبورید پرداختش کنید. بیمه های شخصی ډېرې شخصي یا اختیاري بیمې هم شته. کولی شئ له موټر تر کوره هر شی بیمه کړئ. خونه‌تون و ماشینتون و زندگیتون و هر چی که دارید میتونید بیمه کنید. از تمام این بیمه ها په دې اختیاري بیمو کې درې ډېرې مهمې دي. haftpflichtversicherung بیمه د شخصي مسؤلیت بیمه، د موټر بیمه او د کور د وسایلو بیمه. و kfz-versicherung در مورد رانندگیتونه. بیمه رانندگی بیمه د بیلګې په ډول د ترانسپورتي وسیلې بیمه اختیاري ده، خو که موټر چلوئ بیمه اجباري کیږي او له دې پرته به د موټر چلولو اجازه نه لرئ. بیمه مسئولیت د مسؤلیت بیمه د دې لپاره ده چې چاته په تصادفي ډول زیان ورسوئ. د بیلګې په ډول که ماشوم مو د چا د کور ښیښه ماته کړي، بیمه به یې تاوان ورکړي. پرداختش بکنید. خونه من بیمه داره. زه د کور د وسایلو بیمه هم لرم. که ورونه او کړکۍ مې سمبند کړي وي او زما په نشتون کې غل کوم شی یوسي یا یې مات کړي، د بیمې شرکت یې تاوان راکوي. شما میتونید تمام وسایل تاسو کولی شئ د لپټاپ او موبایل په شان نور شخصي وسایل هم بیمه کړئ، خو د مصرفونکو د مرکز د قوانینو له مخې باید پاملرنه وکړئ، ځکه ځینې وخت د بیمې پیسې د توکي د اصلي قیمت څخه زیاتېږي. روزی منم یه دونه روزی هم بیمه لري او که څه شی خراب کړي د بیمې شرکت یې باید تاوان ورکړي.